ته خو یې کنه چېرې جاپان کې ناګاساکي هیروشیما باندې 1945 کې امریکې اټم راغورځولی او هلته اوسه پورې خلک وایي چې فصل نه کېږي د امریکې اټم به صحیح ده. الله رب العالمین د اټم نه پناه غواړه. الله رب العالمین عذاب نه هغه ځای ګنده دی، هغه ځای اوسه پورې چې کوم دی وحشتناک دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله غزواتو ته تللو په سفرو باندې صحابو سره او په دې علاقو به تېرېدل، دا د صالح علیه السلام علاقې به راتلې، دا د شعیب علیه السلام علاقې به راتلې، دا د سمودیانو علاقې به راتللې، دا د صالح علیه السلام او دغه رنګه دا مختلف قومونه چې تباه شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابو ته فرمایل وي دلته مه ایسارېږئ او چې په دې علاقه تېرېږئ جاړئ، دلته به جاړئ الله ته چې یا الله داسې عذاب نه موږ وساته. دا د متقینو کیفیت دی. اوس که موږ لاړ شو موږ به خاندو هلته، که اوس موږ بالفرض لاړ شو هلکه دغه ځای دلته عذاب راغی، کېدای شي موږ به ګپ شپ لګوو ځکه زموږ زړونه بل شان ته دي. زموږ زړونه د ګناهونو دومره سخت کړي دي چې سره جړا نه راځي، سترګې مو وچې شولې. دا ډېرې بدبختۍ علامه د چا چې وایي سترګې وچې شي او د الله د یېرې نه نه جاړي، دا د بدبختۍ علامه ده والعیاذ بالله. او د مؤمن بنده زړه به وي رقیقي نرم وي او دا چې د الله خبره ورته کېږي د رسول ګناه تې کله وشي یا داسې د جنت او جهنم دا خبرې د آخرت د قیامت دا حالات رایت کړي دی الله رب العالمین ته جاړي. داسې مختلف قومون حالات رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وایي دې ځای کې به دمې نه کوئ. لکه ملګري په سفر روان یې هلکه دلته دمه کوو، چای به وڅښو، لکه ډوډۍ به وخورو، بیا به ځو. نبي علیه السلام فرمایل نه، د کومه ځمکه باندې چې عذاب راغلی یو بل دلته دمه نه کوئ. او دویم دا ځکه دا د عذاب ځمکه ده، او دویمه دا ده چې په دې ځمکه باندې کله تېرېږئ په دې علاقو کې نو هغه د ګناهونو هغه بد اثرات را یادوئ چې الله په دې څومره خفه کېږي او جاړئ الله رب العالمین ته او پناه ترې غواړئ چې یا الله د داسې عذابونو نه موږ وساته، داسې عذابونه چېرته به موږ باندې نازل نشي. نو د الله رب العالمین د نافرمانو نه پناه غوښتل پکار دي زما محترم ورونه.